السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به دوستانو تاسو په دې سیټ باندې دا ویډیو ګورئ. دا دوه تنه ناست دي او دا ملنګ وله راشي، نو تاسو دې ویډیو کې وګورئ. دا ملنګ دا سړی ورپاسې یو څپېړه ته ووایي، ولې یو ځل ووایي. تاسو دې ویډیو کې وګورئ، بیا هغه ترې روان شي، بیا وله راشي. خو ظالمه، دا زمونږ د ملک او زمونږ د عوامو حل دی. دا زموږ د پاکستان د عوامو حل دی. دومره ظلم مړه هلکه، خو ورکوله یو 50 روپۍ ورکه، 10 روپۍ ورکه، ځي به روټۍ به خوره، پې وږی به وي. تاسو دا ویډیو کته دوستانو، الله دې معافي وکړي. نو مونږ په دې کې وایو چې یاره زمونږ پاکستان کې ګراني ده، یا په مونږ مسلمانانو باندې زلزلې دي او مطلب آفتونه په مونږ راځي، نو په مونږ باندې به د الله پاک عذاب نه راځي چې داسې مسلمانان وګوري. بله ویډیو تاسو وګورئ دوستانو، دا چې کومه ویډیو تاسو وکړه دا هم پاکستان کې و، دا هم زما خیال دی دا جوړ پاکستان کې ماته نه ښکاري. دا چرګانو فارم دی او دا هلک چې دی دا چرګان هغه بلې ورته رالړه کوي او دی په دې چوکه داسې وهي. الله دې معافي وکړي. نو دا ګوره ژوندی ساه ده. نو مړه ښه خو زمونږ خدای دی چې په مونږ باندې کاڼي نه راوړي. تاسو دې ویډیو کې وګورئ، الله دې معافي وکړي. نو دوستانو تاسو دا ویډیو کته، نو بس الله دې معافي وکړي. ښه زمونږ خدای دی چې په مونږ کاڼي نه راولي. دومره ظلم دا چې په هر ملک کې دا دی، دا فارم او دا څومره دا ژوندی ساه ده او دا چرګان رانیسي او وهي لکه مطلب یو ډانګې ورسره دی وهي. نو الله دې معافي وکړي. بس څه به ووایو، مړه خدای پاک دې رحم وکړي. د داسې خلکو د لاسه بیا وچو سره لوندم سوځي. نو بس الله دې خلکو ته اول د نیکو هدایت وکړي، او که نه کېږي خدای دې غرق او تباه کړي چې داسې خلک د دنیا نه ختم شي. هلکه ژوندی ساه ده او تی وهې. او د دې نه مخکې چې کومه ویډیو دوستانو تاسو وکته، نو اوس هغه ګوره چې په کور سره دې ستا ګاونډي یا مطلب ته چېرته په لار بازار کې روان یې، نو تا له پکار دي که تا له یو ملنګ مخې له درشي یا مطلب هغه روټۍ نه خوړې، پیسې مه ورکوه، روټۍ پرې وخوره. نو غریبانانو سره مدد کول دا نبي علیه الصلاة والسلام ډېر غټ حدیث دی. اوس که دا ټول حدیث زه تاسو ته ویمه نو ویډیو به ډېره اوږده شي، خو غریبانانو سره مدد کول ډېر لوی ثواب دی. خیر دی نن سبا وخت کې هر سړي لکه بس خیر او زکات غواړي، دې نه کاروبار جوړ کړی، خو ته پیسې مه ورکوه، ته پرې روټۍ وخوره، وهې خو مه که نه. نو به دوستانو دغه معلوماتي ویډیو و، د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.